دا د ننګرهار ولایت په جلال اباد ښار کې د بوټ او څپليو جوړولو یوه کوچنۍ فابريکه ده. په دې فابريکه کې یو شمېر هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې له ګاونډیو هېوادونو څخه خپل هېواد ته راستانه شوي او دغه راز په لسګونه هغو کسانو ته هم د زده کړې زمینه برابره شوې چې غواړي کسب و کار زده کړي. د دې فابریکې مسئول عبدالخبیر د خپلو فعالیتونو او راتلونکو پلانونو په اړه داسې وایي. خوشبختانه من خپله په خپلو مټو دا 15 لکه روپیو ته سرمایه رسولی. تقریبا ما سره اوس 8 کسان کاریګران کار کوي. دې سره هر یو کس شاګردان لرو او موږ هغه کسانو پسې ګرځو چې کم اوزګار او بې کسبه او بې کمالي دلته یې راولو، کار پې یادو، د ورځې ورته 50 روپۍ م ټاکلي هغه ورته ورکوو. نو روان دی کار فی الحال لپاره د سیستم روان دی. خو دولت هم مالیه ورکړی، هم ښاروالي هر څه ورکړي، خو د دولت لخوا موږ سره داسې کومه مرسته نه دی شوی. یا وسایل موږ ته اخیستل شوي یا د خارج نه کوم مواد چې موږ ته راځي هغه اسانتیاوې راته رامخکې شوي وي، داسې یو هغه نه دی شوی موږ سره. په دې فابریکه کې هغه کسان چې د کار کولو زمینه ورته برابره شوي خوښي څرګندوي. یو شمېر هغه چې کلونه کېږي دلته په کاروبار بوخت دي د خپلو ورځنیو چارو او څپليو جوړولو د مرحلې په اړه وایي. او فی الحال اوس 15 کال هم کېږي د شرکت کې او خوشحاله یم الحمدلله او دې نه مننه کوم. او همدارنګه 1500 دغسې مزدوري کوو، موږ خوشحاله یو. اول چې دا موږ ته تیار تلي راځي، تیار تلي چې کله موږ ته راشي نو بیا په اړه حساب باندې چې دا موږ استادان دي او هغې کار رنګه شی خوښېږي، مثلا هر رقم فوم یې خوښ شي نو په هغې ته ترتیب باندې چې دی بیا موږ ته راشي ووایي چې کوم فوم کې خدکاري کېږي باډي ورته جوړه کړي. نو هغې نه بعد زه بیا تلي چې دی په بوټ باندې بیا لګوم. هغې نه بعد بیا زموږ بل کارګران دي، استادان دي او پرداس کېږي به. هغې نه بعد بیا زموږ ښارو ته تولید کېږي. بیا زما یو 8 کاله دلته کېږي چې زه راغلی یم مهاجرینو، بیا دلته راغلم، بیا مې کار دلته د خبیر استاد سره کېناستم او مې کو او زه خو خوشحاله یم، ښه کار کوم دلته، استاد نم خو خوشحاله یو، ټول دلته انډیوالان دي، ټول لکه درونو ناس یو، خپل یو ماحول هم جوړ دی. د دې فابریکې مسئول عبدالخبیر وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي کې خپل کار ته نوره پراختیا هم ورکړي تر څو سلګونه کسانو ته کاري زمینه برابره کړي. زه ډېر هڅه او کوشش کې یم چې دا کوم مهاجر خلک د پاکستان، ایران او دې ځایونو راځي دوی ته د کار زمینه برابرولو لپاره هڅه او کوشش کوم. نو که چیرې دولت لخوا موږ سره داسې یو مرسته وشي، وسایل راته راکړي شي یا د خامو موادو زمینه موږ ته برابره شي، نو موږ کولی شو چې د 500 کسانو نیولی تر 200 کسانو پورې کار زمینه ورته برابره کړو. په ننګرهار ولایت سربیره د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بوټ او څپليو جوړولو تولیدي کارخونې شته دي، خو په ټولیزه توګه د تولیدي کارخونو مسئولینو هر وخت د برېښنا کمښت او په کور دننه د بهرنیو تولیداتو زیات کارول لوی خنډونه یاد کړي دي. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، ننګرهار.